ما ژاړه ګوره دغه د تلیفون درلې بالا به تلیفون درشه وکړم چپ دغه درشه وکړم بوتلان مه ژاړه دا بوتلان درشه وکړم بوتلان د زابل ولایت د حیدر له واقعې څخه خو به تاسو ټول خبر یاستئ. دا هغه حیدر دی چې په ټول افغانستان او په ټوله نړۍ کې د غم خبر خپور شوی. دوستانو ویډیو تر پای وګورئ چې په دې ویډیو کې د حیدر په اړه اصل حقیقت او پوره معلومات شریکوم. شپږ کلن حیدر چې د افغانستان د زابل ولایت له یوې لرې پرتې سیمې سره تعلق درلود چې څو ورځې وړاندې د خپل پلار تره او نیکه سره د یوې نوې ساه په کیندلو کې بوخت و چې ناڅاپه خوا کې ورسره یوه زړه ساه او کوهي تولیدلی و. پلار یې ورته بره ناست اوازونه او تسلیانې ورکوي، خو حیدر لاندې له ساه څخه پلار ته په ډېر ناامید اواز غږ راکوي چې پلاره درجګ مې که، کور ته مور ته مې ځم، ډوډۍ غواړم. خو د پلار سترګې د بېوسي له اوښکو ډکې اخوا او دېخوا ورته تاویږي او هیڅ یې په وس کې نشته. یوازې همدومره کوی شي چې د پړي په واسطه حیدر ته لاندې کوهي ته ډوډۍ او اوبه ورښکته کړي او نور یې هیڅ هم په وس کې نشته. خو څه وخت چې غیرتي افغانانو ته معلومات وشو چې د زابل ولایت کوچنی حیدر په داسې حال کې پروت دی، نو سمدستي د افغانستان له هر ولایت څخه د انسانیت، افغانیت او اسلامیت په خاطر افغانان لکه د پرښتو ورته رامات شول. په هره کچه هیوادوالو ځانونه ورته راورسول، هغه که حکومتي چارواکي وو او که عام خلک، او هر کس د حیدر په رایستلو کې د خپل مال او ځان څخه تیر وو او غوښتل چې حیدر له کوهي څخه راوباسي. راغلي خلک له هرې خوا او له هر توان سره لګیا وو، چا په لاسونو کار کول، چا په بیلچو او چا هم په ماشینونو، خو بس همدا کوښښ کول چې په هره طریقه کیږي چې حیدر له ساه څخه راوباسي. پلار یې لګیا و له پورته نه یې تسلیانې ورکولې، غوښتل یې چې حیدر له ځان سره مصروفه کړي او په خبرو یې کړي تر څو د ځان دغه حالت ته پام نشي او خدای مکړه څه پرې ونه شي. لنډه دا چې په هره سطحه هغه که حکومتي خلک وو، که عام افغانانو او که سیمه ییز چارواکي، هر یو د حیدر د رایستلو لپاره خپل پوره وس او توان وکړ، خو له بده مرغه د ده په رایستلو کې ناکامه شول. خو بس دوستانو همدا ویلی شو چې الله تعالی دې د ده مور او پلار ته د زړه صبر ورکړي. همدا به د الله تعالی رضا وه چې حیدر له موږ او د مور او پلار څخه یې واخلي. او له ټولو افغانانو څخه مو همدا هیله او خواست دی چې که مو په کلي او یا هم سیمه کې همداسې ړنګ او زاړه کوهي وي نو ضرور یې سرونه ور پټ کړئ تر څو خدای مکړه افغانان د یوې بلې داسې پیښې شاهدان ونه اوسي. او له ټولو دوستانو څخه مو همدا هیله او خواست دی چې د حیدر کورنۍ مور او پلار ته دعا وکړئ چې الله تعالی ورته د زړه صبر ورکړي. دوستانو تاسو د دې واقعې په اړه څه نظر لرئ؟ نظر او انتقاد مو را سره په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. او د نورو داسې تازه او معلوماتي ویډیوګانو دپاره پښتون ټایم چینل همدا اوس سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی او بخونکي رب سپارم. د لوی الله په امان.